سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ، د صحت په جامو سمبال اوسئ. نن د بینانس د زده کړې مکمل لارښود تاسو ته په پښتو ژبه تشریح کومه، په دې هیله چې ویې ګورئ تر پایه او ګټه ترې واخلئ. هیر نه کړئ چې زما د یوټیوب چینل هم در سره د راتلونکو موضوعاتو لپاره خوښ کړئ او زنګوله در سره کلیک کړئ. راځو اول پلی سټور نه دلته بینانس ډاونلوډوو. البته دلته د بینانس ډیر زیات ډولونه دي چې موږ تاسې دغه بینانس ډاونلوډوو. دلته اوس اپډیټ هم راغلی دی، ولې ما سره شته دی، زه به یې نه اپډیټ کوم. راځم ډارکي بینانس اپلیکیشن ته. دا د بینانس اپلیکیشن هغه پرو ماډل دی. دلته راځو اول لایټ ته. تاسې کله ډاونلوډ کړئ تاسو ته به لایټ اوپن شي. دلته تاسې بازار کتی شئ، هر وخت یې کنټرولوی شئ. کتی شئ چې بازار کې کوم کوین په 4 روپۍ دی او څومره ښکته یا پورته تللی دی. تر ټولو لومړی تاسې باید اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ د جوړولو لپاره تلیفون نمبر یا هم ایمیل ادرس ډیر زیات مهم دی. په دغه برخه کې راځو په ساین اپ او لاګین باندې کلیک کوو. ولې که چېرته موږ او تاسې اکاونټ نه لرو نو راځو رجسټر کلیک کوو. دلته په ایمیل ادرس باندې په افغانستان کې دا به ډېره غوره وي چې موږ او تاسې په ایمیل ادرس باندې اکاونټ جوړ کړو تر څو مخې ته لاړ شو، ځکه په رجسټریشن کې د افغانستان نوم نه راځي. نو دلته به موږ او تاسې خپل ایمیل ادرس ورکوو، هغه وروسته مخې ته ځو. مثلا زه دلته خپل ایمیل ادرس ورکوم. دلته چې کله ایمیل ادرس هم ورکړه نو ریفرل آی ډي چې کومه ده یا ریفر آی ډي دا اپشنل ده، یعنې مهمه نه ده. تاسو دا اګنوروی شئ او مخې ته تللی شئ. دلته به تاسو ته دغسې یو وریفیکیشن سیکیورټي وریفیکیشن یو کوډ راځي. دا به تاسې د خپل کومه خانه چې د دې سره یو ځای برابروئ. کله مو چې برابر کړه شنه علامه ولګېده نو دا چې تاسې اکاونټ ته کوډ ځي نو تاسې به خپل ایمیل ته لاړ شئ، کوډ به راواخلئ. دلته زه راځم کوډ رااخلم عزیز نه، کاپي کوم او مخې ته راځم. د هغه وروسته سبمیټ اپشن وهو. دلته واریفای اپشن موږ ته اوس راکوي مخکې تر مخکې نه چې موږ خپل اکاونټ واریفای کړو او مخې ته لاړ شو. خو تر ټولو مهم څیز واریفای ډیره زیاته مهمه ده. که چېرته تاسې خپل اکاونټ واریفای کړی نه وي نو د لایف ټایم یا د ټول عمر لپاره تر $300 پورې مخې ته تللی شئ. ولې د واریفای لپاره تر ټولو مهم څیز دا چې موږ ډیر زیات کار پرې کوو، ډیره زیاته پیسه پرې ګټو یا ویډراول او ډیپازیټ ورته ډیر کوو، نو د لپاره واریفای مهمه ده. او د واریفای لپاره ستاسې د پاسپورټ عکس ډیر زیات مهم دی. البته په افغانستان کې پاسپورټ مهم دی چې تاسې ورباندې ځانونه راجسټر کړئ. وروسته له هغې بیا مخې ته تللی شئ. ما واریفای اپشن ووهو، دغلته مخ ځم. ولې زما خپل ادرس دی، دا مې یو بل امتحاني ایمیل ادرس جوړ کړی و، په هغه باندې مخې ته راغلم. دلته به زه تاسو ته وښیم چې څه رقم مخې ته تللی شو. اول تر ټولو مهم څیز چې دی هغه د هیواد انتخاب دی، چې تاسې کوم هیواد کې اوسیږئ د هغه به انتخابوئ. مثلا موږ او تاسې اوسیږو په افغانستان کې، افغانستان به انتخابوو، مخې ته به ځو. دلته 3 ډوله وریفیکیشنونه دي. بیسیک وریفیکیشن دی، انټرمیډیټ وریفیکیشن دی او ایډوانس دی. نو موږ اول تاسې بیسیک وریفیکیشن کوو. دلته بس تاسې موږ او تاسې خپل نوم ورکوو او تخلص او هر څه به ورکوو، او همچنان د خپل زیږېدو نیټه البته په عیسوي تاریخ باندې به دلته ذکر کوو. مثلا زما نوم دلته زه یو بل نوم ورکوم. دلته زه یو تاریخ ورکوم، البته 2021 نه، دا باید 18 نه. ستاسې عمر ډیر وي تر څو تاسې سټارټ پکې واخلئ. دا زه همداسې امتحاني مخې ته ځم. اوس دلته وګورئ دلته ما اطمیناني دا هغه ورکړ. مخې ته راځو کنټینیو کلیک کوو. دلته به ادرس ورکوو، مثلا کابل مین سیټي. دلته پوسټل کوډ تاسو چې په هر سیمه کې اوسېږئ هغه ادرس په دقیق ورکوئ او مخې ته به ځئ. مثلا زه 104 زموږ پوسټل کوډ دی، هلته ورکوم او سیټي کابل ننګرهار هر ځای چې وي تاسې ورکوی شئ او مخې ته تللی شئ. دا مو چې کله واریفای کړو دا په ساده ډول باندې واریفای کېږي، هیڅ مشکل نه لري.
وروسته له دې تر ټولو مهمه وارفای چې د هغه انټرمیډیټ دی، تاسې باید هغه د پاسپورټ سره خپل اکاونټ رجسټر کړئ او مخې ته پکې لاړ شئ. دلته بک ټو هوم پیج ته باید لاړ شئ او دغلته باید تاسې راشئ پروفایل او وارفای باندې کلیک کړئ. دلته موږ او تاسو ته اوس انټرمیډیټ یا متوسط لیول چې د ورځې تر څو حالاتو پورې وګورئ زموږ اکاونټ ډېر په اسانۍ وارفای شو. ولې لایف ټایم یا تر اخره عمر وخته پورې په دغه حالات کې تر $300 پورې موږ او تاسو سرمایه گذاري کوی شو وباسئ شتې نه. دلته انټرمیډیټ لیول دی. انټرمیډیټ لیول کې ورځنی چې دی موږ او تاسې $50,000 پورې هم ډیپازیټ ورته کوی شو هم وډرا کوی شو او د میاشتې تر $15,000 پورې یا $15,00,000 پورې دلته موږ او تاسې مخې ته تللی شو. راځو دلته ډېر شیان چې مهم دي هغه باید واضح اوسي. دلته یې لیکلی دي ګورنمنټ آی ډي او ستاسې وارفیکیشن د مخ، دا ډېر زیات مهم دی. ستاسې عکس باید تاسو سره تلیفون کې وی واخلئ او د هغه وروسته پاسپورټ ډېر زیات مهم دی چې تاسې باید ولرئ. په افغانستان کې البته نور هیوادونو کې بیا آی ډي ستاسې کوم آیډیا نه چې دي هغه کار کوي او مخې ته پرې تللی شئ. نو دلته چې وارفای نه کلیک کوئ، البته زما اکاونټ وارفای شوی مخکې پاسپورټ سره، وارفای کوي نه بیا او نه د امکان لري. دلته بیا پاسپورټ عکس نه غواړي له د مرحلې چې راتېرېږي. دلته باید تاسې د پاسپورټ عکس خپل هغه کوئ. له د وروسته بیا زه البته مخې ته نشم تللی ځکه زما اکاونټ وارفای دی، داسې نه چې اکاونټ راباندې بلاک کړي. له هغه وروسته مو عکس غواړي. د عکس وروسته فقط ستاسې د مخ لایف عکس اخلي او هماغه دقیقه ستاسې اکاونټ وارفای کېږي. نو داسې به مخې ته ځي. نو دا هغه شرایط دي چې اکاونټ د فالوور لپاره دي. څنګه یو کرنسي واخلو او مخې ته لاړ شو، دا ډېره مهمه خبره ده. موږ او تاسې په لایټ یا ساده برخه کې ورژن کې هغه کرنسیانې چې شته دی دلته موږ او تاسې اخیستی شو. ولې دا کرنسیانې به څنګه اخلو؟ په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې د بلاک چین سیستم موجود نه دی او تاسې نشئ کولی د بینانس ته پیسې را لېږل کېږي. البته بینانس نه وباسئ نه شئ. نو کله چې تاسې بینانس نه پیسې وباسئ یا هم بینانس ته اخلئ، زما مشوره تاسو دا صرافین نه واخلئ. نو که تاسې صرافین نه غواړئ یو ایس ډي ټي واخلئ، نو زه مې لاندې خپله شماره درته پرېږدمه کمنټ کې، ما سره مشوره وکړئ. انشاءالله زه به تاسو سره راهنمایي وکړم چې څنګه یې اخیستی شئ، البته په ډېر کم فیس باندې. د هر ورځې فیس فرق کوي. نو دلته موږ او تاسې یو ایس ډي ټي اخلو. یو ایس ډي ټي لکه ډالرو غوندې ده، ډېر زیات لږ فرق کوي او اکثره وخت فرق هم نه کوي. نو هماغه پیسې چې موږ راخلو ډالرو باندې بدلو دلته راځي او دلته یې موږ او تاسو اخلو. دلته بیا موږ څه کوو؟ موږ او تاسې دلته کنورټ اپشن لرو. البته اوس دلته نشته دی او ځکه چې زما اکاونټ اکټیو نه دی او همچنان مخې ته نه یم تللی. نو دلته زما دا مین اکاونټ دی اوس لپاره، البته اماونټ پکې کم دی، مالته کوینس اخیستي ورته منتظر یم. راځو دلته د کوینس اخیستلو او دغې استفاده. کله چې تاسې ګټه کوئ هغه زر مه راوباسئ. تاسې کولی شئ هغه کنورټ کړئ یو ایس ډي ټي ته. څنګه یې کنورټ کولی شئ؟ مثلا تاسو سره ټي ایل ایم دي، ایم ټي ایل دي، البته په دې کې به ایم ټي ایل نه وي اډ شوي، نو دلته نشته دی. خو په عموم کې تاسې له دغه څخه کنورټ اپشن کلیک کولی شئ او دلته ترې ګټه اخیستی شئ. هر کوینس چې تاسو سره وي، مثلا ایتیریم دی، تاسو یې یو ایس ډي ټي ته هغه ګټه چې کومه تاسې کړې ده هغه هم یې اړوی شئ. مثلا تاسې $10 ګټه کړې ده اماونټ، نو $10 مو دلته کلیک کوئ او دلته چې پریو کنورسیشن کلیک کوئ نو وبخئ، البته پریویو کنورشن دا چې کلیک کوئ مخې ته پرې تللی شئ او دلته ریفرش. البته زما سره دلته اوس ایتیریم نشته چې بدل یې کوم، پنسار په ډول مې استفاده کوم. خو عموما چې موږ کوم سیګنالونه ورکوو، کوم ځنې اخیستی شو، هغې لپاره لنډ راځو دلته پرو ته بینانس پرو مو چې کله اوپن که دلته راځو ټریډ ته. یو شی باید تاسې په یاد ولرئ چې فیچر د اسلام د نظره مشکل لري او اکثره علما په دې تاکید دي چې حرام دي. نو د ده لپاره موږ او تاسې ټریډ یا کوم څه چې اخلو هغه په سپاټ کې اخلو او دلته چې کله موږ تاسو دلته ایم ټي ایل او یو ایس ډي ټي چې لیکل شوی دلته چې کله کلیک کوو، هر کوین چې تاسې اخلئ فقط دلته یې سرچ کوئ. مثلا ایکسلیم په دغه قیمت یې اخلئ، تاسې ته راځي. مثلا تاسې بیټ کوین دی، البته تاسې مهمه نه چې تاسې د یو بیټ کوین په $40,000 چې وس دی واخلئ. تاسو د $10 هم اخیستی شئ، د $50 هم اخیستی شئ،
او د 50,000 هم اخیستی شي. خو البته کم تر کمه باید $100 تاسو سره وي تر څو تاسې سټارټ واخلئ او مخې ته لاړ شئ. دلته ټول کوینسونه چې کوم یو دي تاسو سرچ کوی شئ او مخې ته تللی شئ. دلته هم والټ دی، تاسې دلته خپله ګټه کتی شئ. البته موږ په سپاټ کې ټریډ کړی نو په سپاټ کې به خپله ګټه ګورو. دا د $15 پرونی هغه پیسې چې ما وباسلې دي نو کمې شوي ځکه دلته پینل چې دی هغه کم لیکلی او منفي کې لیکلی دی. نو دغلته تاسو ټول څومره کوینس چې اخیستي دي هغه به دلته پراته وي او تاسې کتی شئ او ګټه ترې اخیستی شئ. تر ټولو مهمه خبره چې تاسې باید په یاد ولرئ هغه دا چې تاسې کوینس چې اخلئ دا د کوم سیګنال نه اخلئ، څوک سیګنال درکوي، او موږ په دغه برخه کې تاسو ته فری سیګنالونه درکوو. نو تاسې کولی شئ ترې استفاده وکئ. لاندې لنک شته دی، په معلوماتو کې ګټه ترې واخلئ، در سره یې خوښ کئ او ګټه وکئ. زموږ هدف همدا دی چې تاسو ته د ګټې یو زمینه برابر کړو تر څو تاسې مخې ته لاړ شئ. نو دا د بینانس په اړه هغه معلومات وو چې ما تاسو سره شریک کړل. کوم پوښتنه پاتې وي کمنټ کې یې لیکلی شئ. د راتلونکي ویډیو تر وخته ښه وخت ښې چارې. الله حافظ.